السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو دوستانو په دې هیله چې د صحت عزت او عافیت لباس په وطن وي. ملګرو په مخکنی جلسو کې مونږه د انګلیسي حروف د پښتو د ماډل سره ویل. اوس راځو د انګلیسي ژبې د پاره مونږه په بیسیک فونولوژي باندې خبرې کوو چې په عنوان کې مونږ لیکلي د پرنسپلز اف بیسیک فونولوژي فار انګلیش. د انګلیسي ژبې د غږپوهنې ابتدایي اصول. دا اصول دوستانو موږ دې لپاره کار کوو که چیرې موږ غواړو چې په آینده کې موږ د ریډینګ برخې ته آماده شو او موږ ریډینګ په اسانۍ سره وکړو. نو په بیسک کې په ابتدایي ټایم کې موږ تاسو دوستانو باید د پروننسیشن اصول زده وي. کله چې زموږ پروننسیشن زده شو نو بیا د ریډینګ په برخه کې موږ تاسو کوم مشکل سره نه مخامخ کیږو. ملګرو راځو د ا حرف ته. د ا حرف دوه قسم आवाज په انګلیش کې لري چې یو اوچت आवाज دی چې لانګ ساوند ته ویل کېږي او بل شارټ ساوند یعنی ټیټ غږ. په لانګ ساوند کې په اوچت आवाज کې ګورو دلته چې د ویټ په کلمه کې ا د اوچت आवाज ورکوي ویټ میټ بیټ. همداسې په شارټ ساوند کې په ښکته ساوند کې په ټیټ आवाज کې ګورو دوستانو د فټ په کلمه کې فټ، مثلا د فن په کلمه کې فن یا سټ. د دریوانو کلمو کې ګورو دوستانو چې ټیټ आवाज ورکو او د خو ګورو چې لوړ یا لانګ ساوند یا لانګ आवाज ورکړ. دوستانو د بی حرف ته راځو. بی حرف هم یو بغږ حرف دی چې دا د بی فونم یا आवाज یا غږ ورکوي. ملګرو د بی حرف ګورو چې یو قاعده دا ده کچېرې د بی حرف نه مخکې د ام حرف راشي او کلمه یو سیلابوي یو اوازوي نو په دې وخت کې دوستانو د بی حرف نه تلفظ کیږي. مثلا د کم په کلمه کې سی او ام بی بی نه تلفظ کیږي، فقط د کم حروف منګه تلفظ کړو. د لام په کلمه کې ګورو دوستانو د بی حرف تلفظ نشو لام یا د کلایم. همداسې دوستانو کچېرې د بی حرف نه مخکې ام راشي او کلمه د زید سیلابونو نه زید سیلابوي یا نه زید سیلاب ولري نو په هغه وخت کې دوستانو ویو چې د بی حرف تلفظ کیږي. مثلا د کلمه کې ګورو سپټمبر. ملګرو د خوا ګورو چې د ام حرف د ټي ای ام سره یو ځای شو نو ټم جوړ شو او د بی ای آر سره یو ځای شو نو وروسته د بر आवाज جوړ شو نه سپټمبر. همداسې ډسمبر، همداسې نور کلمات. نوٹ که د بی حرف د یوې کلمې په آخر کې راشي او د بل کوم حرف سره یو ځای سیلاب او فونم جوړ نه کړي نو د بی حرف نه تلفظ کیږي. ملګرو دلته ګورو د ا پی ال او ام بی دا کلمه زید سیلابه ده یعنی دو سیلابه ده، خو په دې وخت کې د بی حرف په آخره کې راغلی دی. د بی سره کوم داسې بل غږیز یا سردار حرف نشته چې تلفظ شي نو دې وجه نه د بی حرف تلفظ نشو. یا مثلا د کالم کلمه کې ګورو چې بی په آخره کې راغلی نو دلته بی تلفظ نشو. یا د سکام په کلمه کې ګورو د بی حرف تلفظ نشو. بیا دوستانو دویمه قاعدې ته راځو. دلته وایو کله چې بی د ټي سره یو ځای راشي او کلمه یو غږیزه وي یو سیلابه وي نو په دې وخت کې د بی حرف نه تلفظ کیږي. مثلا د ډي ای بی ټي په کلمه کې دلته مونږه بی نه تلفظ کوو ډیټ. دا ولې چې آی پی داسې قرارداد کړی دی چې کچېرې ډي ای بی تلفظ شي نو ټي وپاتې کیږي او کچېرې ټي تلفظ کیږي نو بی وپاتې کیږي. نو داسې منل شوې ده چې د بی حرف باید تلفظ نشي او د ټي حرف تلفظ شي. یا همداسې د ډاوټ په کلمه کې یا داسې د سډل کلمه کې ګورو دوستانو چې د بی حرف تلفظ نشو او ای آخره کې ډېر خاموش او ټیټ غږ لري نو د وجه نه د هغې تلفظ هم نه کیږي. بیا راځو ملګرو داسې وایو چې د سی حرف ته راځو. د سی په حرف کې داسې ویل کېږي چې د سی غټ حرف په بهرنیو کرښو کې او کوچنیو وړوکو په منځنیو دوه کرښو کې د دې نوم سی دی په انګلیسي کې او د کاپ سین आवाज لپاره استعمالیږي. په انګلیسي کې د کاپ یا د سین आवाज ورکوي. ګورو ملګرو د سین وروسته کچېرې د آی ای وای حروف راغله نو په دغه وخت کې به د سی حرف تلفظ کیږي. او څنګه تلفظ به کیږي؟ د سی غږ به د سین आवाज وي یا د سین. مثلا د سیټي په کلمه کې سی آی د سین आवाज ورکو. د ساینما په کلمه کې سی آی د سین आवाज ورکو. د سنټر په کلمه کې سی ای د سین आवाज ورکو. د سنټ په کلمه کې سی ای د سین आवाज ورکړ او د سایبر او د سایکل په کلمه کې سی وای د سین आवाज ورکړ. ملګرو د سینا وروسته چې کله آی ای وای حروف رانغله د کاپ आवाज ورکوي. مثلا د کیک په کلمه کې د سینا وروسته ا راغله خو ا واویل حرف ده خو په قاعده کې ذکر نه ده. همداسې د کټ په کلمه کې واویل یو راغله خو د کاپ आवाज ورکوي. همداسې د کول په کلمه کې
ملګرو کله چې د انګلیسي په کلمه کې اس سی یو ځای راشي نو په دې وخت کې به د سی حرف نه تلفظ کیږي، یوازې د سین حرف به تلفظ کیږي. مثلا د فسنټ په کلمه کې ګورو ملګرو اس سی یو ځای راغلی، د اس اواز هم د سین دی او د سی اواز هم دلته د سین دی، ولې چې د سین وروسته د آی حرف راغلی نو د دې وجه نه به سی نه تلفظ کیږي، یوازې اس به تلفظ کیږي. د ایسنټ په کلمه کې د سی نه وروسته ای راغلی او اس هم راغلی، د دې وجه نه یو به تلفظ کیږي ایسنټ. د ډیسنټ په کلمه کې هم د سی نه وروسته ای راغلی نو د دې لپاره یو به تلفظ چې اس به تلفظ کیږي او سی به نه تلفظ کیږي. ملګرو څلورمه قاعده داسې ده که چیرې د سی حرف د دوه واویلو یعنی د وی سی وي په فارمول کې راغلی وي نو کله به د سین اواز ورکوي. مثلا د پلیس په کلمه کې د پلیس په کلمه کې پی ایل ای سی ای ای واویل سی کانسونیټ ای واویل نو په دې قاعده کې د سی حرف د سین اواز ورکړ. یا مثلا د سپیشل په کلمه کې ګورو دوستانو اس پی ای ای سی آی ایل ای واویل سی کانسونیټ آی واویل دلته د سپیشل په کلمه کې سی د شین اواز ورکړ او د لوکل په کلمه کې او واویل سی کانسونیټ ای واویل نو په دې کې د کاپ اواز ورکړ. یو یادوري باید وشي دوستانو چې دا قاعده باید موږ د قاعده لپاره ډکشنری ته رجوع وکړو چې آیا دا د سین اواز ورکړي د شین اواز ورکړي که کاپ اواز ورکړي. فائدہ موږ ته دا کړه دا شو مونږ به هیڅ کله د چا سره په دې باندې کوم جر بحث نه کوو چې آیا دا د سین اواز ورکوي د شین او کاب، یعنی مونږ ته دلیل معلوم شو چې درې واړه اوازونه ورکوي خو د ډکشنري ته به رجوع کوو. ملګرو دا زمونږ د اے بی سی حروفو هغه اصول بیسیک فونولوژي ستاسو د تشویق لپاره په یو موضوع باندې خبره کوم چې انګلیش لیټر او stands for opportunity. د انګلیسي حرف د او حرف دا معنا د فرصت ده، دا معنا د فرصت ده د چانس ده which is not available in yesterday. چې د yesterday په کلمه کې د او حرف نشته، یعنی د پرون په کلمه کې د او حرف نشته. it is available in today. دا د today یا د today په کلمه کې موجود دی چې یو ځل راغلی دی. یعنی که پرون تا نه تیر شوي وي د هغې دومره فکر مه کوه، د نن ورځې غم وکړه چې نن هم تا سره یو چانس شته. and came thrice in tomorrow او د سبا لپاره بیا درې ځل راغلی دی. نو ملګرو وایو چې مثلا ټوبارو په کلمه کې یو دوه درې که نن هم ته اماده نه نو د سبا لپاره ځان اماده کړه. never lose hope هیڅ کله تمه امید مه قطع کوه. یو به داسې یو چې just say Allah is enough for me. الله زما لپاره کافي دی او وایو چې try your best. الله کافي دی او ته خپل انساني هلې ځلې وکړه، ته د کامیابۍ په طرف روان یې، ته به کامیابېږې، ته یې کولی شې او ته به یې وکړې.